د ورلد کپ نه مخکې افغانستان اولنۍ ټي 20 میچ چې د ویسټ انډیز سره په 19 جنوري باندې وکړي. دلته ویسټ انډیز خپل سکواډ اناونس کو. افغانستان خپل سکواډ د ورلد کپ د ویسټ انډیز د سیریز لپاره اناونس کړی او په باندې مخ خبره مخکې کړې دی. هغه ویډیو هم د سره کتای سی. بل ویسټ انډیز چې کوم سکواډ اناونس کړی دلته دغه سکواډ کې ډېر سٹار لوبغاړي چې دی هغه په ټیم کې نشته. افغانستان ته دغه سیریز لپاره نه دی را لګلی لکه رومن پاول شوی هوپ چې ټي 20 کیپټن هم دی، شرفن رادرفورد شو، کیل حسین، دغه ټول ریماریو شیپرد، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې دای په دغه سکواډ کې نه دی اناونس کړی او دغه سکواډ کې دغه حصہ نه دی او دا ټول د ینګ ټیم سکواډ دی. دغه ویسټ انډیز چې اناونس کړی دا باید د افغانستان هم فکر دی چې دا پریپریشن دی د ورلد کپ لپاره دا چې باید مک سیریس وانه خوځي غټل یا بیلل بایل ټول ینګ لوبغاړو ته چانس ورکو چې کم په لیګونو کې نه دی لوبېدلی او هغه ډغل چې موږ دا کړی د چې موږ دغه سیریز نه مخکې د ورلد کپ سکواډ هم اناونس کو. باید دلته موږ ډېر ینګسټرو ته چانس ورکړی و. ابراهیم زدران کیپټن کړی و چې دلته نه موږ یو څو داسې لوبغاړي راځایم شو چې هغه موږ په ټي 20 ورلد کپ کې باید موږ چانس هم ورکړی و. لکه څنګه ویسټ انډیز وسپوري د ټي 20 ورلد کپ سکواډ نه اناونس کړ. دغه سیریز کې ډېر ینګ لوبغاړو ته د چانس ورکړی په دغه کې به داسې خل لوبغاړي دوی راوباسي هغه بیا په ټي 20 ورلد کپ کې هم دا غوته ځای ورګي. نو خپل رائے په اتمن په کمنټ کې شریک کړئ. زما رائے خو دغه دي چې یاره باید افغانستان کرکټ ټیم ته پکار دي چې باید ینګ لوبغاړو ته چانس ورکړي. ابراهیم زدران کیپټن شي دغه پاندر کې ینګ لوبغاړي باید په دغه سیریز کې لوبېدلی او ډېر ښه به. خپل رائے په کمنټ کې اتمن شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب